دوهم فضیلت د دې شپې د قرآن بیان کړی دی. قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایي تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. په دا شپه باندې الله سبحانه وتعالی د اسمان څخه معزز مقدس فرشتې دنیا ته نازلوي او دا فرشتې د شو کېږي. ګورې دا دومره مبارکه شپه ده. یو فرشتې څومره نوراني او مقدس مخلوق دی. دا په دې شپه باندې الله سبحانه وتعالی د اسمان څخه را نازلوي. روایت کې د مسند احمد روایت دی چې په دغه شپه چې کوم فرشتې راځي د دې تعداد به د مځکې پر سر چې څومره ډبرې دي د هغوی نه هم زیات وي. روایت کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په دغه شپه باندې الله سبحانه وتعالی جبریل امین د فرشتو د یو لشکر سره دنیا ته رااستی. جبریل امین د روح څخه مراد علما او مفسرین لیکي چې د دې څخه جبریل امین علیه السلام مراد دی چې جبریل امین او د فرشتو یو لشکر یو جماعت سره دی دنیا ته راځي او د هغه چا په حق کې الله سبحانه وتعالی ته دعاوې کوي کوم چې په دې شپه باندې عبادت کوي. ما درته ووایي چې په دې کې غفلت نه دی پکار. الله د بندگانو د بخښلو ته یا د جنت مستحق جوړولو ته الله سبحانه وتعالی یو بهانه غواړي. روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په دغه ورځ شپه باندې د اسمان څخه مقدس فرشتې راځي یو لوی جماعت د فرشتو او مشري حضرت جبریل امین کوي چې کله سمای دغه دنیا ته راشوسولې بیا جبریل امین ورته د خپرېدو حکم کوي چې ځي نشر سي سره منتشر سي. هر هغه چا ته ورځي چې هغه په دې شپه باندې په عبادت باندې په ولاړ وي یا په ناستې عبادت کې یا په پروت یا ذکر او اذکار یا تلاوت کې هر عبادت کول والا ته ورځي د هغه سره مصافحه کوي او د هغوی په دعا باندې امین وایي. حضرت تقي صاحب حفظه الله لیکي چې فرشتې په دې شپه باندې چې الله نازلوي دوه مقصد دی. یو مقصد دا چې د بندگانو لپاره دعا کوي یا د دوی په دعا باندې امین وایي. دوهم مقصد دا چې یو روایت داسې نشته چې په دې شپه باندې الله د بندگانو تقدیر د مکمل کال دا ورسپاري د دې دپاره هم راځي. انس رضی الله عنه فرمایي چې فرشتې د نزول څخه مقصد دا دی چې فرشتې په دغه شپه باندې د هغه بندگانو دپاره چې هغوی په عبادت باندې ولاړ وي یا ناس وي عبادت کوي د قرآن تلاوت کوي یا ذکر اذکار کوي د دوی دپاره د استغفار او د رحمت دعاګانې کوي. نو نیکبخته به هغه سړی چې فرشتې د ده پر دعا یا امین ووایي یا نیکبخته به وي هغه سړی چې فرشتې ده لره دعا وکړي او دا هغه کس جوړېدلی سي چې په دې شپه باندې ځان عبادت ته آماده کړي. یوازې نارینه باید نه وي په دې کې. ما مخکې درته وویل چې په عشر آخر کې په آخر عشره کې نبی علیه الصلاة والسلام په خپله هم عبادت لپاره کمر بسته و شپې روڼولې و ایقظ اهله او خپل کورنۍ هم د عبادت لپاره هڅول چې راکشېږي راویښولې د دې لپاره. پته هېڅ نه کېږي. ما درته وویل په دې شپه چې ته صدقه وکړې الله سبحانه وتعالی د زرو میاشتو د صدقې ثواب درکوي چې تقریبا 83 کاله او 4 میاشتې کېږي. د صدقې په نیت باندې په دې شپه باندې کور ته شان راوړه بوتلان راوړه د چای شی راوړه بسکیټ راوړه هغه شی چې مطلب په دې شپه خوړل کېږي. خلک عبادت کوي چې ستړي سي بیا د چای خوري دا شان نه خوري. دا به ستا دپاره څومره غټه صدقه یي. د خپلو اولادو او کورنۍ سره تساهل وکړه په دې شپه باندې د عبادت لپاره یې راکښېنوه ورته وایه چې کله ستړي کېداست دغه شی خوري ځان په اخته کوي او خوب به درسه ځي. بیا به دغه شپه تاسو و کور ته هم د اسمان مقدس فرشتې راځي تاسو ته به هم د رحمت دعا کوي ستاسو پر دعاوې به هم امین وایي او ستاسو دپاره به د الله څخه استغفار غواړي. مه کوئ عزیزانو دنیا تیره ده راتلونکی کال به ګوره موږ ژوندي یو که مړه یو. په دغه کال باندې الحمدلله خو موږ عادي په ژوند کې ور رسېدونکي الله دې مې ور ورسې. دا د قدر شپې چې کوم دي دا کمې کمې شپې دي پر دې باندې انشاءالله دوم درېمه خبره کوو. خو په دغه شپو کې انسان باید د عبادت ډېر کوشش وکړي ډېر ځان ستړی کړي او هر دعا وغواړه په دې کې چې کوم حاجت لرې په دغه شپې قدر کې وغواړه الله سبحانه وتعالی یې در پوره کوي.
که پوروړې پور در باندې دی، که د پر بل چا پیسې باندې دی هغه یې نه درکوي، که اولاد نه لرې، که د رزق تنګ دی، که د په کور کې مشکلات دي، که مریضان لرې، که پخپله مریض وي، او که د آخرت دپاره اوره دعا چې په دې شپه یې وغواړه الله ته وژاړه، نیکبخته به یې هغه کس چې په دې شپه باندې خدای ته وژاړي. الله سبحانه وتعالی چې کوم حاجت د خدای څخه وغواړي الله درکوي. نو په دې شپه باندې غفلت نه دی په کار. ګورې غفلت باید موږ نه وکړو.